پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. کله چې زمکا په پوره سختۍ سره اوخوځول شي او زمکا خپل دننه ټول بوجونه بهر ته راوباسي او انسان وایي چې په دې زمکا څه وشو. په دغه ورځ به زمکا د خپل ځان د پاسه ټول تیر شوی حالات بیان کړي، ځکه چې ستا رب هغه ته د داسې کولو حکم کړی وي. په دغه ورځ به خلق یوازې واپس کیږي د پاره د دې چې خپل عملونه ورته او خودلی شي. بیا چې کله چا د زری همره نیکی کړی وي هغه به وویني، او چا چې د زری همره بدی کړی وي هغه به وویني.